خلق هر ورځ له اوبو څخه استفاده کوي. نو آیا د اوبو اندازه کمیږي؟ اوبه یو ډول دوام لرونکې سرچینه ده. په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه ثابتوالی لري او د هوا، ځمکې او سمندر ترمنځ پرله‌پسې دوران کوي او ګرځي. نو د ځمکنۍ کورې له عمومي ریښه د اوبو اندازه د تیز زیاتوالي او یا د چټک کموالي په حال کې نه ده. په ځمکنۍ کورې کې د اوبو طبیعي دوران څنګه روان دی؟ لومړی بخار. د ځمکنۍ کورې 80 سلنه په سمندر پوښل شوی سمندري اوبه په بخار بدلیږي او د هوا اتموسفیر ته ننوځي. دوهم اورښت. اورښت د ځمکنۍ د اوبو عموده سرچینه ده. د سمندري اوبو په بخار تر بدلیدو وروسته د هوایي دوران لخوا له ځمکې پورته اسمان ته وړل کیږي او بخار د سړې هوا تر اغېزې لاندې په اوبو بدلیږي او د اورښت په بڼه یې پر ځمکې اوري. دا د اورښت قانون دی. دریم کنګلونه. اورښت په قطبي او لوړو سیمو کې په کنګل بدلیږي او په کنګلونو کې ډېرې اوبه شته دي. د موسم له دوران سره سم کنګلونه ویلې کیږي او اوبه یې د ځمکو پر مخ د خوړونو له لارې سیندونو ته رسیږي او په پای کې په جهیلونو او سمندر ورګډېږي. څلورم تر ځمکې لاندې اوبه. تر ځمکې لاندې اوبه د باران او ویلې شوې واورې اوبه دي چې تر ځمکې لاندې سره یو ځای شوي دي. دغه ډول اوبه په خاورو او ډبرو په درزونو کې خوندي دي او د ډېرو سیندونو، جهیلونو او څاګانو سرچینه هم بلل کېږي. پنځم سیندونه او جهیلونه. اورښت تر ځمکې لاندې اوبه او د سرچینو اوبه په سیندونو او جهیلونو کې یو ځای کېږي او بالاخره سمندر ته رسیږي. دا د دې څرګندوي کوي چې اوبه په ځمکنۍ کورې کې دوران کوي او د ګرځېدو په حال کې دي او په بخار او مایع د بدلولو، د اورښت د ورېدلو او د اوبو د تګ له لارې د هوا، ځمکې او سمندر په منځ کې ګرځي. دغه دوران دوام لرونکی دی. نو په ځمکنۍ کورې کې د اوبو عمومي اندازه ثابته ده. برعکس که خلق تر ځمکې لاندې اوبه له اندازې زیاتې راوباسي او د اوبو سرچینې ککړې کړي، نو د منابعو ترتیب او کیفیت به یې بدل شي او هغه پاکې او خوږې اوبه به کمې شي چې بشر او ایکولوژیکي سیستم ترې استفاده کوي.